ډېر وخت داسې وي یو ورځ مې یو دم پر سر درد شي، بیا جوړ یم، بیا مې یو دم پر لاس درد شي، بیا جوړ یم، بیا مې یوه سترګه شي، بیا نیم سری شمه. نو د دې دپاره علاج محترمه ده چې مرضونه اکثره وخت د دې پیرانانو د لاسه هم وي، د جنیاتو اثر وي یا د نظر اثر وي یا د سیر و جادو اثر وي. خو د دې دپاره به لنډ علاج در وښیم. هر وخت چې په بدن کې درد ولاړ سو، بس پر هغه دردمن ځای باندې لاس ونیسه، متصل د آیات کریمه ووایه 11 واره. وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا. دا آیات کریمه 11 واره وایه غني چوفیکه بفضل الله، که د الله پاک رضا او د دې درد څخه به وساسې. دا ډېر لنډ علاج.